سره نه جوړیږي دا ولس مو واخیسته بدرم وکړه ولس سره رویه سمه وکوئ که نه تاسو ولاکه په قبرونو کې هم څوک تشې وکوئ ولس سره رویه سمه وکوه ولس باندې ډزې مه کوه ولس تازه راغلی کومې خوا نه راغلی یو توپ د پنجاب دولت راوستلې دلته یې خوسې کړلې سبا د تورخم سره لاره هم خلاصه ده او ته په دې ځوانانو باندې زور نشې لمانځلی زه درته بیا هم وایم دا زما ویډیو در سره ښکاره کړئ طالبه که زما غږ اورې ښه به یې اورې زه پوهېږم تا ته رسېږي تاسې ډېر مجازي یو تاسې به ما ولې نه پېژنئ که زما غږ اورې ښه په خلاصه غږ واوره دا افغانستان ده په افغانستان کې به خلکو سره په مینه او محبت باندې رویه کوئ مینه او محبت باندې رویه کوئ پخوانۍ دورې د جوب کې کېده او پخوانۍ کارونه دي او چپلقه دي په جوب کې کړې او وخت کې خلک نه پوهېدل په دې شیانو باندې اوس خلک په ټکنالوژیانو هم بلد دي اوس خلک په جاسوسیان هم بلد دي اوس خلک تاسو خلکو ته انتحاریان هم ښودلي په انتحاریانو هم بلد دي دا مه وایه چې تنها تاسو انتحاري کولی شئ پوه شوې دا بیا مه وایه چې تنها تاسو انتحاري کولی شئ پوه شوې دا بیا مه وایه نو زه تاسو ته وایم چې په افغانانو باندې رحم وکړو افغان باندې توپک مه باسه ومو شرمولو ننګ مو زمونږ تاریخ تاسو وشرمو غیرت مو وشرمو د پښتنو جامعه مو وشرموله لونګۍ مو وشرموله ګیره مو وشرموله دلیل مو وشرمو منطق مو وشرمو انسانیت مو وشرمو پښتو کې خو مو غول وکړل پښتو خو مو لړلې ده پښتو خو مې غوټه لړلې ده ګیره د پیغمبر علیه السلام تاسو وشرموله قرآن کریم تاسو وشرمو اوس بیرغ کې لا اله الا الله دې لیکلی ته خلک وایي سبا بیرغ ته خلک ور ناچئ ته څه فکر کوې چې سبا دا یورپ کې ځوانان پاتې خلک د تا دا بیرغ ته بیا ور ناچي بیا راسه د اتي سره بیا واخله چې تا بیرغ ته ور واچو خو زه په دې باندې وایم چې ته بې غیرته خو په دې باندې نه هغه کې کلمه ده خلک مه وهه چې سبا ستا په خارج کې بیرغ ته ور وانه چې اوس ټول په افغانستان کې نه دي هېڅ چې غلم نسې کولی هېڅ چې غلم نسې کولی په زوره باندې بیا هم درته وایم چې غلم نسې کولی که مینه وکړئ که محبت وکړئ په محبت باندې هر شی کولی سئ موږ د پوړکیتوب کې وهلي وو چکولي وو اوس نور خلک مه وهه چې تا نه نفرت ونه کړه چې مالته اوسېږي همغه راټینګ کړه د سره مینه او محبت وکوه د خوست خلکو باندې توپک راباسې ډز ډزې کوې ودې را منډوي بچیه ابو ننګراری صاحب مننه ودې را منډوي بچیه څنګه ډزې کوې په چا باندې ډزې کوې څنګه ډزې کوې بیرغ دې ولیده زور یې درته درکړه چا نه به یې وباسې کم یو نه به یې زر وباسې کم یو باندې به زر ته خپل بیرغ ومنې په زور یې منې اسلام دې په زوره راغلی وده اوسه طالبه وړون ملا عمره و باجوه د قرآن لومړی آیات اقرا ده نو ته بیا څنګه زور وایې د قرآن کریم لومړی آیات اقرا ده لوستل تا څنګه توپک راخیستی ته څنګه خلک وژنې ته څنګه خلک وهې ته څنګه خلک ټکې ته څنګه خلکو باندې زور کوې ته څنګه هر شی خلک په زوره په خلکو باندې منې کله چې د قرآن کریم لومړی ټکی اقرا شي او ته وایې چې زه د دین خادم د دین خلک راغلي صحیح ده نو ته بیا خلک ولې وهې ته بیرغ په سر خلکو باندې ډس کې ډر غولنه ډس کې کشل کاله خروم ځان وژلی دی خرو اوس به کابل نیولی دی خرو شل کاله که خروم وژلی خو شکر وباسه دغه افغانانو ته چې تاسو باندې نور مرګ پیرزوینه نه وه تاسو یې راوستلی دولت یې درته خوسې که و تاسو ویلی چې دا اسلامي نه ده اسلامي نه ده مردګاوانو اسلامي کوي خو وهل مه کوئ پکې په اسلام کې وهل نسته مردګاوانو اسلامي کوي خو خلک وهې مه پخوا هم اسلامي اوس هم اسلام په اسلام کې وهل نسته په اسلام کې اقرا لوستل دي مکتبونو ته کش ورکئ تعلیم ته ورته کش ورکه درس ورته باندې پوه که خلکو سره رحم وکوه خلک په صله رحمۍ باندې پوه که سوشل میډیا د خلک د ویډیوګانې جګې دغلته ما غوندې ځوان دلته ناست د کنځلې ملا عمر ته دې هم کنځلې کوي باجوا ته دې هم کنځلې کوي هر څوک چې د مخې ته راغی کنځلې کوي چې غول کولی سې چې شی غول کولی سې چې غول نه سې کولی وژنې مې فامیل مې وژنې ورور مې وژنې ویې وژنه زه یې څه کوم ویې وژنه ټول له مخې ووژنه یې مه یې څه
هلته پراته دي که نه په افغانستان کې، خو تاسو د تاسو بندګان دي، خو تاسو یې ووژنئ. اما که ما وژنې دغه ووژنه، زه نه یم په افغانستان کې. او زه ستا دا مرداره قواره ګورم هم نه، زه ستا دا مرداره قواره ګورم هم نه چې تر اوسه ستا حکومت په افغانستان کې. زه راځم هم نه ستا دا مردار حکومت ته، ځکه چې ستا حکومت نه ده. ته به چی حکومت وکړې؟ ته به چی شي حکومت وکړې؟ ته تر اوسه نن چې پسکې واچې پرونه پورې د پرتوګ نه نه وځي، د پسکیو ډک 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 پرتوګونه مو د داله راوړي. ته به چی حکومت وکړې؟ چی حکومت به وکړه چې زه رسم تا څنګ ته؟ زمونږ د ټولو امیدونه در په دره کړل، زمونږ د ټولو امیدونه در په دره کړه. څومره چې د ځوانان خفه کړي دي، څومره چې د افغانان ځورولي دي، څومره چې د افغانان ژړولي دي، څومره چې د افغانان ترسولي دي، څومره چې دا به در باندې راځي طالبه. ته خوشحاله یې چې ما حکومت ونیو، انډیواله راغلم وګرځېدلم. تا د میلیونهاو خلکو زړونه ازار کړي دي. تا زموږ زړونه تکه تکه کړي، تکه تکه تا زموږ زړونه کړي دي، تکه تکه دومره تا زموږ زړونه کړي، دومره. ستاسو له لاسه زه وایم چې بیخي زه اسلام نه وړم، د تاسو په خاطر باندې زه وایم چې بیخي اسلام پرېږدم د تاسو په خاطر باندې. خو زه وکوم چې اسلام ستاسو نه ده، پوه شوې؟ اسلام ستاسو نه ده. تاسو زموږ زړونه تکه تکه کړه طالبه، تکه تکه که تاسو زموږ زړونه، تاسو هېڅکله زموږ زړونه لاسته رانه وړئ. تر نن زما ځوان نسل باندې ډزې کوي. تا ولیدل دا ځوانان چې د تاسو د ویرې نه تښتېدل؟ تاسو دا کابل کې وحشت ولیده که نه، چې ښځې اخوا منډې وهلې، نرانو اخوا منډې ول، بل خوا منډې ول، بل خوا منډې ول. تاسو دا وحشت ولیده؟ تاسو دا خپلې څېرې ولیدلې چې دا خلکو تاسو نه څومره نفرت کا؟ ولې؟ تاسو انسانیانو ته وحشیان معرفي شوي یاستئ، او تاسې اصلي وحشیان. تاسو اصلي وحشیان. تاسو زموږ زړونه تکه تکه کړي دي، دومره مو زړونه زموږ کړي، دومره. تاسو د بخونو خلک ناست دی، هېڅکله به تاسو افغانانو نه بخي. واقعي افغانان به تاسو هېڅکله ونه بخي. یو به اشرارو نه بخي، یو به تاسو نه بخي. واقعي افغان خو دې نه بخي. زه یو مسافر، دا اوس ستړی ستومانه د کار نه راغلی دلته ناست یم، او د زړه افسوس نه درته وایم، خدای دې در په دره که داسې څوک دې در باندې خدای پیدا کړي که نه، د یو افغان، د یو مسافر، د یو کړېدلي، د یو ځورېدلي شخص په حیث باندې درته وایم چې خالق تعالی دې در په دره که طالبه. ته څه کوې؟ په زور باندې خلک په زور باندې حکومتونه کوي، په زور باندې په خلکو باندې حکومت کوي. تا زما ځوانانو باندې نن ډزې وکولې، نن خالي یو بیرغ باندې دې ډزې وکولې. پوه شوې؟ خالي څه ده چې یو بیرغ ځوان په خوست کې جګ کړی ده، ته ورباندې ډزې کوې. تا ته خو هلته د ټولو سیاسرې پرتې دي، ته به هغوی باندې چې یو کوې تجاوز به پرې کوې. وړې جنکۍ به ځان ته په نکاح باندې تړې. چا چې دې خبره نه منله، چا چې دې خبره نه منله، وړې تجاوز به دې پرې کوې. ملا به دې راځي، وړې جنکۍ به ځان ته په نکاح کوې. چا چې دې خبره نه منله، توپک اخله وژنې، دغه کار کوې. امریکا داسې کار نه ده کړی تر اوسه. امریکا افغانانو سره تر اوسه د بیرغ د اسلامي بیرغ د جګ کړی، د ځوانانو جګ کړی، ماشومانو جګ کړی، مګر ډزې پرې نه دي کړي چې هغه کافر ده په زور باندې ته عمل ته راغلی. مګر ته چې کوې؟ ته په خوست کې په ځوانانو، په هغه ځوان باندې به چی تېر سوي چې ته وحشي هغې باندې ځې منډه کوې او پرې ډزې کوې؟ چی به په هغه ځوان باندې تېر سوي؟ هغه خو ویله چې دا مې وژني. د یو بیرغ په سر باندې ته توپک اخلې، ډزه. ته خو پاچا نه لرې. ستا مخکې هم پاچا معلوم نه و، اوس هم پاچا نه ده معلوم. ستا مخکې محکمه معلومه نه و، اوس هم محکمه نه معلومه. تا مخکې هم ساري خلک وژل، اوس هم ساري وژنه شروع کړې. اشرف غني ته د خوله ماته و. اشرف غني دا د مور میړه دې وتښتېد، د ملا عمر د مور میړه اوس هغه د عربستان کې ناسته.
د مور میړه دې تښتېدله د کابل یې تا ته پرېښې ده ودې ویله چې اشرف غني داسې د اشرف غني داسې د مور میړه دې لاړې وتښتېده وطن یې ته پرېښود وطن کې ته اوس خلکو باندې ډزې کې ښه ننګرهار کې 2 دانې دې شهیدان کړل ستا په دین کې درته غولو کوم ته خلک وژنې ته د خلکو وژنې دپاره راغلی ستا همدا حزب اسلامي ده د اسلام نوم ته پورته کړه د مردګو بچی په دې حکومت یې چې ته یې کوې بې پرسانه حکومت دی بې ناموسه په دې حکومت دی چې ته یې کوې ته کوم که چا باندې حکومت کوې هغه پرتوخکلي باندې حکومت کوې ته هغه پرتوخکلي باندې حکومت کوې چا باندې حکومت کوې ته ملا برادر باندې حکومت کوې که هغه حکومت کولی مردګو به په پاکستان کې راسکړلی پروت نه وه که هغه غیرتي و هغه به د پاکستان په زندانونو کې پروت نه و پاکستان زندانونو به سپي غوندې کشکاږه نه هغه د حکومت د چی ده د پاکستان سپی مو لاس تړلی راوسته موږ ته مو مخکې که دا زما رهبر ده غول کوم په هغه رهبر کې چې په پاکستان کې بندي و بیرته رسي بیا مړې سترګې بیا پاکستان طرف ته آمد کې غول کوم د هغې په مذهب کې غول کوم د هغې په ایمان کې غول کوم د هغې په وجدان کې چې پاکستانه یې بندي کړي او دا بیا بیرته رسي پاکستان سره رفت آمد وکړي بې ناموسو په دې مردار حکومت مو چې تاسو اوس راغلي یاستئ په خلکو باندې په زور حکومت کوئ طالب ته کنزل کول روا دي مباح دي مباح طالب نه انسان ده نه انسان کېدلی سي نه بل شی کېدلی شي نه بل شی کېدلی سي طالب خر ده طالب خر و طالب خر پاتې کېږي و طالب خر پې شرف لري طالب اصلا انسان ده نه زه بیخي طالب انسان کې حسابوم نه د بیرغ په سر کسان وژنه کسان پې ډزې کوه څنګه کسان وژنې مردې زېږولې ده د ایرا منډۍ نه راغلي دا اولادونه چې ته یې وژنې دومره د هلته انتحاریانو کې وژل دومره د ډزو کې وژل دومره د په چشي کې وژل دومره د په چشي کې وژل اوس راغلی حکومت پرې کوي اوس په زوره خلک وژنې دا خو لا اثر ده ته څه فکر کوې چې 2 دې شهیدان کړه بل به تا ته غلی کښېني دلته به کښېني تا ته به وایي چې زه ستا خبره منم نه منم نه وچ وه نه منم